أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت به وأوسطها والحث على المحافظة عليها. كتاب رياض الصالحين 200 نمبر باب دے په باره د دې کې چې د ساخت د مونږ فضیلت او بیان دے په باره د دې کې چې داغي کم رکعاتونه او ډیر او منځني او درمیانه رکعاتونه څومره دي او داغي په ساتنه او حفاظت کول باندې تیزی دا په دې باب کې ذکر کیږي چې صلات الضحى مونږ کول پکار دي او د ساخت د مونږ وخت شروع کیږي کله چې لمر راوخیږي تازه اشراق وشي او دا غینا یو لسمنټ او پاو وخت وروسته دا وخت شروع کیږي تر د ماسپښین د مانځه د زوال نه تقریبا 15 منټه مخکې دغه ټیمه پورې دا ساخت مونږ او دا اشراق مونږ کیږي او د دې زیات فضایل راغلي دي کم رکعاتونه په صحیح حدیثونو کې دوه راغلي دي او ډيري اتر راغلي دي ځینې روایتونو کې دوه راغلي خو هغه روایت هغه کمزوري ده په صحیح روایت کې ډېر رکعاتونه د اتر راغلي دي او منځوي رکعاتونه هغه څلور راغلي دي. اول نمبر حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره هنا روایت تداوي چې اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ماتا زما دوست زما ملګری نبی صلی الله علیه وسلم یو وصیت کړی دی بصيام 3 ایام من كل شهر په دې باندې یو وصیت کړل چې درې ورځې روزه د هر میاشتې نه دانیول لکه ایام البیض چې هغه د لسم سوال لسم پنځه لسم د شرعي میاشتې دانیول پکار دي دې باندې دا وصیت کړل چې دانې سو ورکعتي الضحى او دو رکعاتونه د ساخ مونږ چې دا مبره چیرته او درم دا چې وان اوتر قبل ان ارقد او دا چې زوی تر وکما مخکې د پریوتلو نه په دې باندې ماته وصیت کړی مخکې باب تیر شو چې دا شانت ویتر په د شپې په اخر کې سحر ته نږدې وخت یا په کار دی فضیلت مدقه ټیم کې دی دې روایت کې دا ذکر شو چې یاره وصیت ابو هريره د نبی اسلام وصیت کړی دی چې د ودی کېدون مخکې څه کوا ویتر کوا نو دا په اعتبار د اشخاص باندې فرق کوي څوک په دې باندې متيقين او د شپې مطالعه ډیر نه کوي او دغه شان د سحر پاتېدل شي د چربان په وخت کې سحر مانځنه مخکې ناغي کس لپاره بهتر دادي او بهترین د ټول لپاره دادي چې هغه د شپې په اخر کې ویتر وکي اما دا مستحب سره پروتونه مخکې وکي او څوک په ځامن یقین نه لري د شپې درس کې تدریس کوي څه کوي او مصروفي او توبه او تلګي چې راز پروتم نو څاخ وخت دغه شان د چربانګي په وخت کې تهجد ته پاتېدل هغه ما تاسو مند او سخت دي هغه په کاردار چې پروتونه مخکې وکي دا سره چې هغه پاتیش او د باب ته متعلق فضیلت هغه ده چې دغه شان ته د څاخ من دوه رکعاته دا کم رکعاتونه د بدی کې ذکر شو. دویم نمبر حدیث عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر رضی الله روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د الله پیغمبر فرمایلی دي یصبح على كل سلامه من احدكم صدقه سباقی دغه شانته یو کس د تاسو نه او لازم ده په دغه کس باندې د هر یو بن په مقابل کې او د هر یو دغه شانته جوړ په مقابل کې په دغه کس باندې صدقه لازم ده. انسان کې الله رب العالمین په یو انسان کې الله رب العالمین 360 دغه شانته مفصلی او بندونه او جوړونه دا پیدا کړی دي نو هر یو انسان چې سبا کوي په دغه انسان باندې دغه جوړونو چې دا په روح سوه رات باندې او دغه شانته اندامونو هغه جوړتیا او روغتیا باندې دا سبا کی نو په دغه انسان باندې لازم ګرځي چې د هر جوړ په مقابل کې دا د الله شکریا ادا کړي چې الله یو عظیم احسان دې سره وکړي چې هغه روغ رمټ هغه سبا
پتا شو اندامونه خوځيږي هر اندام په خپل ځای دی په کار دا چې انسان د هر یو بند مقابل کې چې 360 بندونه دي هغه انسان صدقه وکي او هغه د الله تعالی شکریا ادا کړي صدقه دا چې عبادت کوي د رب العالمین او ځان محرماتونه وساتي فكل تسبيحه صدقه هر یو سبحان الله دا صدقه ده وكل تحميد صدقه هر یو الحمد لله صدقه ده وكل تهليل صدقه هر یو دا شانته لا اله الا الله دا صدقه ده وكل تكبيره صدقه هر یو الله اکبر دا صدقه ده وامر بالمعروف صدقه حقوق نیکی باندې حکم کول یو چاته دا صدقه ده ونهي عن المنکر صدقه او د نارواو نه منع کول یو کس لره دا صدقه ده ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى نو دغه شان ادا کیږي دغه 380 بندونو شکرینا هغه 2 رکعاته چې هغه یو سره وکی د ساخ منځو د ساخ منځو رکعاته استاوکړو نو دا دغه زی باندې لګیږي لکه تا چې د رب العالمین 380 بندونو په مقابل کې د الله مکمل کامله او مقبوله شکریا د الله تعالی ادا کړه دومره بهترین عبادت د 2 رکعاته ساخ منځ کول کمی 2 دي ډیریات دي منځګړې او منځنی رکعاتونه چې هغه څلور دي دا شاته پر خود نه په کار په حدیث کې یو فضیلت او فائدہ دا ذکر شو او د باب سره متعلق هم دا دي چې دا شاته څه کول پکار دي چې دا شاته ساخ مون دا سنت موقت دي کوشش دا کول پکار دي پر خود نه پکار نه دي چې هغه 2 رکعات ولني ټیم نه سړي 2 رکعات کوا بل فائدہ به کې دا چې هر یو مؤمن مسلمان اگر دا پکار چې الله تعالی د نعمتونو چې بشمار نعمتونو دي شکریا ادا کړي او دا خو راته موږ او تاسو نعمتونو حساب کوو سره راغجو بس تومانه شو ستړي شي او عاجز به خدای الله نعمتونه به ختم نشي چې دومره نعمتونه الله تعالی موږ او تاسو راکړي دي او به د انسان د ډانچا د بدن د صورت سره وګوري اله د بدن د ایوي پوری ته اهمیت پته لګيږي چې هسپتالونو کې د خلکو یو مسله ده او دغه د وجه بیچارهګان هغه هسپتالونو کې پراته دي چې انسان ګردو ته وګوره عام مریض لپاره چې دغه شانته د ګردو مریضي هغه په مېش کې دغه شانته په 2 میاشتو کې هغه تقریبا 2 پیره هغه واشي هغه انجل کیږي او استاد هغه ورده چې دا هغه الله تعالی په ورځ کې سرج کې ټول استاد 2 ځل الله استاد ګوردي بواش کوي استاد به کې تکلیف هم نه ډاکټر ته کې لاړ نشي دا الله تعالی څومره نعمت په ځای سره پیږم نو اټومیټیک هغه ماشیني د انسان روانه ده او د انسان د جوړونو ډیر کسان هغه د شپې پریوزي په سوچونو فکرونو کې سبب دا کوم مړ ژوندې کته بدن پورته بدن هغه سبا را پاتې سنیم بدن پاله جوالي هغه جوړونو مانولا دا شان درول بیماری لګولي تعالی روغ رحمت سبا دا شان سبا کې را پاسولي اول خدای الله دا فرضي هغه فریضه حق ادا چې هغه سحر مونږ د جمع سره وکړه داګه نه پسو د کیګم اسکار کوا الله یادوا ډېر صاحب مونږ ته به ګرځه کنه رب هو ستاسو د ورځ کې ستاسو د جون کې خیر او برکت واچي نو هر یو ادا شان د نعمت باندې الله تعالی شکریا دا پکار ده او بل فائدہ به کې دا چې زمونږ استاد د الله پیغمبر وضاحت دې خبرې وکړو چې دا صدقه ځان له داوی د پیسې راواله او هغه دغه څنګه محتاج ته ورکا پیسې راواله غریب او کونډه ته ورکا صدقه دام ده سبحان الله وي صدقه دام ده الحمدلله وي صدقه دام ده د جماعت خدمت کوي صدقه دام ده چې مسلمان سره پورین تندي کلا مخ باندې خسته خبر وکي او غیر الله سره دام صدقه ده نو دا شاته مفهوم صدقه ځان له دانه وي چې صدقه سره ډیر پیسې راوالي او یو چاته ورکی یو چاته تشرف به پیسو مسکا کا ودرنه دا نغشان د صدقه ده الله دې خبر متاسو کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد